سلام ګرانو زده کوونکو، د هیله چې روغ جوړ او صحتمند دی. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسې د پښتو ژبې استاد او ښوونکی هلال احمد مهرس یم. ګرانو زده کوونکو، مخکې له ده چې د نن ورځې درس پیل کړو، راځئ چې په تیر لوست باندې رڼا واچوو. ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر لوست څه شی و؟ موږ په څه شي باندې خبرې وکړې؟ ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر لوست څه شی و؟ الف، الله، جلاله. ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر لوست و الله جلاله. ګرانو زده کوونکو، موږ په تیر لوست کې په دغې درس کې څه شی ویل؟ د الله جلاله په ذات باندې مو خبرې وکړې، د الله جلاله په کلمې باندې مو خبرې وکړې چې د الله جلاله دغه نوم، دغه کلمه له څو تورو څخه جوړ شوی ده. هغه تورې کوم دي؟ د هغه تورو معرفي، د هغو تورو ویل، هغه ټول موږ په تیر لوست کې وویل. ګرانو زده کوونکو، همدارنګه موږ د لمړي لوست الله جلاله د دغې لوست متن مو هم وویل په ګډه سره. آیا تاسو ته یاد ده ما ته څوک د اولې صفحې د اول مخ متن ویلی شي؟ زه تاسې ته غوږ یم، تاسې راته ووایئ. آفرین، ډېر ښه. نو دا ما ته څرګنده شوه چې تاسې درسونه خپل تعقیبوئ، تاسې خپل درسونه څارئ او خپل کورنۍ دندې هم په وخت سره سرته رسوئ. ګرانو زده کوونکو، زه له تاسې څخه یو څو پوښتنې کوم د تیر لوست په اړه. اماده یئ؟ آفرین. زما لومړۍ پوښتنه ډېره ساده پوښتنه درنه کوم. موږ او تاسې د چا بندګان یو؟ موږ او تاسې د چا بندګان یو؟ بیا یم درته وایم، زما پوښتنه دا ده چې موږ او تاسې د چا بندگان یو؟ آفرین، موږ او تاسې د الله جل جلاله بندگان یو. نو دا ماته را څرګنده شوه چې تاسې د لومړي مخ متن ویلی. موږ د پرون ورځې په لوست کې، موږ په تیر لوست کې څه شی ویل؟ د الله جل جلاله د درس متن مو ویل. او هلته دا لیکل شوی و چې موږ د الله جل جلاله بندگان یو. ګرانو زده کوونکو، راځئ یوه بله پوښتنه هم درنه کوم. اماده یئ؟ آفرین. زما دوهمه پوښتنه ډېره ساده پوښتنه ده. موږ په تیر لوست کې د الف توري په اړه مو خبرې وکړې. سمه ده؟ د الف توری. آیا تاسې ماته د الف توری لیکلی شئ؟ د الف توری څه شي ته ورته وي؟ د الف توری څه شي ته ورته وي؟ آفرین، د الف توری دغې قلم ته ورته وي. وګورئ، د الف توری. موږ د الف توری څنګه لیکو؟ دا د الف توری دی. دا د څه شي توری دی؟ د الف توری. که چیرته له تاسې څخه چا پوښتنه وکړه یا که چیرته تاسې ته چا یوه کلمه در ښکاره کړه او له تاسې څخه یې وغوښتل چې په دغې کلمې کې ماته د الف توری را پیدا کړه، نو تاسې به د الف توری څنګه ورته پیدا کوئ؟ الف توری به تاسې څنګه پیژنئ؟ الف توری شکل داسې وي. الف توری شکل یا د الف توری دغې قلم ته ورته وي. ګرانو زده کوونکو، موږ یې داسې لیکو. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس مخ دوهم، لومړی لوست دوهم مخ دی. ګرانو زده کوونکو، په دغې لوست کې به موږ او تاسې په څه شي باندې خبرې کوو؟ د الف په غږ باندې. د الف غږ څنګه وي په یوه جمله کې؟ د الف غږ په یوې جملې کې څنګه وي؟ ګرانو زده کوونکو، د الف توری
د یوې کلمې په پیل کې استعمالیږي یا په کار وړل کیږي. د الف توری د کلمې په منځ کې په کار وړل کیږي او د الف توری د یوې کلمې په پای کې هم په کار وړل کیږي. ګرانو زده کوونکو د الف توری ما ته داسې کلمې ووایئ چې د هغه په پیل کې د الف توری موجود وي. لکه په تیر لوست کې ما تاسو ته 3 نومونه ویل. کوم ول؟ انار، انبور او ارا. او بل کوم؟ الله جل جلاله. آفرین، تاسو ته تیر لوست په یاد دی. ما تاسو ته ویلی وکنه چې تاسو کله د الله نوم اورئ نو تاسو به څه وایئ؟ جل جلاله. ګرانو زده کوونکو اوس راځئ د الف په توري باندې کلمې پیلوو. آیا تاسو ماته داسې کلمه ویلی شئ چې د هغه پیل په الف باندې شوی وي؟ څوک راته ویلی شي؟ آفرین، راځئ ویلی کو کومې کلمې په الف باندې پیلیږي. وګورئ ګرانو زده کوونکو دا د الف توری دی. زه د ده سره چې لیکم الف انا. الف څه شی؟ الف انا. بل څه شی؟ په الف باندې نور څه شي پیلیږي؟ الف باندې انا پیلیږي. نور؟ آفرین، په الف باندې اکا. څه شی؟ اکا. ګرانو زده کوونکو د الف توری همدارنګه د کلمې په منځ کې هم په کار وړل کیږي. تاسو ماته داسې کلمه ویلی شئ چې د هغه په منځ کې د الف توری استعمال شوی وي. راځئ چې ولیکو کومې کلمې دي. لکه کاکا، ماما. تاسو کاکا لرئ؟ آفرین، زه هم کاکا لرم. زه هم کاکا لرم. زه د خپل د کاکا ډېر زیات احترام لرم. بابا، بابا. زما بابا مسجد ته ځي. زما بابا له ما سره ډېره مینه لري. بابا، په بابا کې کوم توری استعمال شوی؟ آفرین، بابا کې د الف توری استعمال شوی. چیرته؟ پیل کې؟ نه، په منځ کې. ګرانو زده کوونکو راځئ اوس هغه کلمې لیکو په کومو کلمو کې چې د الف توری په منځ کې استعمال شوی وي. هغه کومې کلمې دي؟ لکه بابا. بله کلمه؟ آفرین، کاکا. بله کلمه؟ شاباس، څومره تکړه او لایقه زده کوونکي لرم. آفرین، زه له تاسو سره ډېره مینه لرم. پوهېږئ ولې؟ ځکه تاسې زما درس ډېر ښه زده کوئ. او کله چې زه تاسو ته کورنۍ دندې درکوم زه په تاسې باور لرم چې تاسې زما کورنۍ دندې هم سرته رسوئ. ګرانو زده کوونکو بل کومه کلمه په بل نورې کومې کلمې موږ لرو چې په هغه کې د الف توری په منځ کې په کار وړل کیږي؟ آفرین، ماما. تاسې کاکا لرئ؟ زه کاکا لرم. یو کاکا. تاسې به زیات کاکاګان لرئ. ولې؟ زه یو دانه لرم. ګرانو زده کوونکو راځئ داسې کلمې لیکو چې د هغه په پای کې هم د الف توری استعمال شوی وي. ګرانو زده کوونکو په دغو کلمو کې بابا، کاکا، ماما. وګورئ د دغو کلمو په منځ کې او په پای کې په دواړو کې څه شی استعمال شوی؟ د الف توری. وګورئ با، ب الف، با.
دلته بیا بې الف، نو آخر توری ګرانو زده کوونکو څه دی؟ الف دی. د دغې وګورئ په منځ کې هم الف دی او وګورئ ګرانو زده کوونکو په آخر کې هم الف استعمال شوی دی. وګورئ ماما کې هم همدارنګه دا منځ دی ګرانو زده کوونکو او دا یې پای دی. او دلته ګرانو زده کوونکو په دغو کلمو کې د الف توری په پیل کې استعمال شوی، لکه انا، اکا، انار. ګرانو زده کوونکو اوس راځئ یوه بله کلمه هم لیکو چې په هغه کې د الف توری یوازې په پای کې استعمال شوی وي. چیرته؟ په پای کې. ګرانو زده کوونکو همدارنګه مونږ نورې کلمې هم لرو چې د الف توری په منځ کې استعمال شوی وي، خو بیا به انشاءالله په راتلونکو لوستنو کې موږ په متنونو کې ډېر زیات کلمې ولرو چې په هغې کې د الف توری استعمال شوی وي. ګرانو زده کوونکو اوس راځئ څه شی لیکو؟ هغه کلمه لیکو چې په هغه کې د الف توری چیرته استعمال شوی وي؟ په پای کې، لکه امریکا. ګرانو زده کوونکو دا یې پیل دی، په پیل کې هم الف لرو او ګرانو زده کوونکو په پای کې هم الف لرو. الف په پیل کې هم لرو او په پای کې هم لرو. نو دا کلمه امریکا په پیل کې او په پای کې. ګرانو زده کوونکو که چیرته زه تاسې ته یوه کلمه ولیکم، تاسې ماته ویلی شئ چې په دې کې د الف توری کوم یو دی؟ زه تاسې ته یوه کلمه لیکم، تاسې ماته وښیئ چې د الف توری کوم یو دی. لکه کامران. آفرین. د کاف نه وروسته او له ر نه وروسته موږ کوم توری لرو؟ د الف توری. ګرانو زده کوونکو تاسې د مونږه د لومړي لوست لومړی مخ هم ووایئ. وګورئ تاسو ته په کتاب کې ویلي چې زده کوونکي دي لومړی لوست په خپل منځ څو وارې ولولي. نو تاسې لومړی لوست ووایئ. سمه ده؟ آفرین ګرانو زده کوونکو. او همدارنګه ګرانو زده کوونکو تاسې د الف توری لیکلی شئ. موږ د الف توری څنګه لیکو؟ وګورئ زه تاسې لیکمه الف، تاسې ولیکئ. آفرین. اوس په کتابچو کې ولیکئ الف. الف چې شته ورته وي لکه دې قلم ته وګورئ الف الف الف. ګرانو زده کوونکو موږ الف څنګه لیکو؟ وګورئ الف. سمه ده؟ وګورئ موږ ګورئ ګرانو زده کوونکو زه د الف توری په هوا کې لیکلی شم، تاسې لیکلی شئ. وګورئ الف، تاسې ولیکئ. آفرین. ګورئ الف، دی ولیکئ. آفرین. ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو اوس تاسې کورنۍ دنده پوهېږئ زه تاسو ته ولې کورنۍ دنده درکوم؟ ځکه زه په تاسې باندې باور لرم چې تاسې خپل کورنۍ دندې په وخت سره سرته رسوئ. نو زه هم تاسې ته کورنۍ دنده درکوم. ګرانو زده کوونکو ستاسې کورنۍ دنده تاسې به د الف توری په خپلو کتابونو کې په درکړل شوي خالي ځای کې ولیکئ او د الف توری په خپلو کتابچو کې څو ځلې ولیکئ؟ 10 ځلې. ګرانو زده کوونکو ستاسې کورنۍ دنده د الف د توري لیکل په خپلو کتابچو کې څو ځلې؟ 10 ځلې، یعنې 10 وارې. آفرین ګرانو زده کوونکو. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې لوست. په دې هیله چې تاسو ته ګټور تمام شوی وي او تاسې ډېر څه زده کړي وي. ګرانو زده کوونکو تر بیا درس زه تاسې په لوی رب سپارم په دې هیله چې بیا په راتلونکي لوست کې سره یو ځای اوسو. ښه ورځ. د خدای په امان.